السلام علیکم درنو دوستانو، دا معلومات د واده کړو د پاره دي. واده کړي دي دا ویډیو ګوري. تاسو ته د مخکې نه خواست کوم چې هغه کسان چې واده یې نه کړي هغه د دا ویډیو نه ګوري. په دې ویډیو کې معلومات د دې باره کې دي چې هغه کوم وختونه دي، هغه کوم حالات دي چې په دغه حالاتو کې په دغه وختونو کې تاسو کوروالی کولی شئ. یعنی د هغې فایدې به هم ډېرې وي، ستاسو صحت ته به نقصان هم نه درکوي، تاسو به فایده کې پاتې کېږئ. هغه څلور وختونه دا په یاد باندې ولرئ. په دې وختونو کې ښځې ته هم د کوروالی کولو ډېر سخت ضرورت وي. نو په دې وختونو کې د ټولو نه لومړی وخت چې هغې کې فایده هم ډېره وي هغه د شپې اخري حصه ده. یعنې د شپې هغه حصه چې په هغې کې خلک ویده وي، یعنې د شپې 3 یا 4 بجې وي. په دغه دوران کې کوروالی کول ډېرې فایدې ځکه لري چې ستاسو ټول خوراک چې وي هغه هضم شوی وي. نو دغه بیا ستاسو وجود ته نقصان نه رسوي او په نهاره باندې کوروالی کول دا ستاسو صحت سټیم نه زیاتولی شي. دویم هغه وخت وي چې کوم وخت کې ښځه د بیمارۍ نه، میاشتنۍ بیمارۍ نه، حیض نه ولامبي، د هغې نه پس هم د هغې کوروالی د ډېر زیات زړه کېږي. نو په دغه دوران کې هم کوروالی کول ډېر زیات ضروري وي. دریم هغه وخت وي چې سړی ډېر وخت مسافر وي، مسافرۍ نه پس کور ته راشي. نو په دغه دوران کې کوروالی کول ښځې ته ډېر زیات خوند ورکوي او سړي ته هم خوند ورکوي. څلورم هغه وخت وي چې که یو خاوند خپلې ښځې ته څه تحفه راوړي، یا جامې یا پیزار یا داسې څه ګل راوړي، یعنې ارزانه تحفه هم وي او خپلې مېرمنې ته یې راوړي، نو د مېرمنې ورسره زړه نور هم لګېږي چې د خاوند په ما باندې ډېر زیات خیال ساتي، په ما نظر کوي. نو په دې دوران کې هم د هغې د کوروالی ته زړه کېږي. نو دا وختونه په یاد ولرئ. دا وختونه به ستاسو په ژوند کې هم راځي که چا ودونه کړي وي، نو کېدای شي د هغوی په ژوند کې راغلي هم وي. نو پکار ده چې داسې وختونو نه خوند واخیستل شي. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه.